د یو بل ښکلي هلک سره خپلو ملګرو دغه غلط کار کړی دی او ویډیو یې ترې هم جوړه کړې ده. د هلک مور او پلار په چغو چغو ژاړي او د حکومت نه انصاف غواړي. دغه ټول معلومات در سره شریکوم. ویډیو کې راسره تر اخره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل قرار کلیک مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ. ملګرو د ښکلي او ماشوم هلک سره خپلو ملګرو دغه ناروا زیاتې کړې دي. د دغې ماشوم مور او پلار په چغو چغو ژاړي او د حکومت نه یې د انصاف غوښتنه کړې ده. د ماشوم پلار ویلي دي چې زما زوی کور ته ساسا راغلی. ما ترې تپوس وکړو چې دا ولې دومره وارخطا راغلی. نو ما ته یې وویل چې ما سره خپلو ملګرو نومونه یې واخیستل چې ما سره یې دغه کار کړی دی او بیا یې زه وژلم. خو زه ترې په تېښته رالم او کور ته مې ځان راورساوه. ملګرو پلار یې په تانه کې اپیار هم درج کړی دی او د قانون نه یې د انصاف غوښتنه کړې ده چې دغه ظالمانو ته دې سخته سزا ورکړي او زر تر زره دې ګرفتار کړي شي. ملګرو ډېر بد حال شروع دی. نن سبا دغه کیسونه ډېر زیات کېږي چې ماشومانو سره خلک زیاتې هم کوي او بیا یې قتل کوي هم. الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دغه ظالمان دې الله تباه برباد کړي. ملګرو زموږ معلومات تر دې پورې وو چې د سره مو شریک کو. په ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.